السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالرحیم انانزیم. راځئ نن دغه موضوع سره څېړو که چیرې یو فضا پوه په فضا کې یو فضا څېړونکی فضا کې خپل لباس وباسي یا د لاسه یې ورکړي نو څه به پېښ شي. زیاتره خلک دا نظریه لري که چیرې یو فضا څېړونکی خپل لباس په فضا کې وباسي یا د لاسه یې ورکړي نو د هغې بدن به لومړی پړسوب وکړي او د ډېر فشار له امله به بدن انفجار کړي، چاودنه وکړي. خو مګر دغه نظریه غیر واقعي او حقیقت نه لري. نو راځو ساینس څه ویلي او 1400 کاله مخکې قرآن کریم څه ویلي. لومړی ساینس وایي که چیرې یو انسان یا فضا پوه په فضا کې خپل کالي وباسي یا د لاسه یې ورکړي نو په د اکسیجن د نشتون له امله د هغې سږي چې د تنفس د نه اخیستلو له امله د ساه د نه اخیستلو له امله به په 10 یا 15 ثانیه کې د انسان سږي کوچني شي چې په اخره کې به د انسان د مرګ لامل شي. اوس قرآن کریم 1400 کاله مخکې څه ویل. لومړی راسره دغه آیت کریم واورئ. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. د دې آیت څخه موږ استدلال کولی شو. د دې آیت معنا ده الله تعالی فرمایي هغه کسانو ته چې موږ د هدایت اراده وکړو د هغوی سینې د اسلام لپاره پرانیزو، او هغه کسانو ته چې موږ د ګمراهۍ اراده وکړو د هغوی سینې دومره تنګې کړو لکه دوی چې اسمان ته پورته کیږي. د دغې جملې څخه معلومیږي د دوی سینې دومره تنګې کړو لکه دوی چې اسمان ته پورته کیږي. د دې مطلب دا دی چې په اسمان یا فضا کې هیڅ اکسیجن موجود نه دی. انسان تنفس نشي کولی چې د تنفس او د اکسیجن د نشتون له امله انسان خپل ژوند د لاسه ورکولی شي. نو اوس د حیرانتیا خبره دا ده چې 1400 کاله مخکې نه داسې ټکنالوژي وه او نه داسې ساینس موجود و او نه داسې بل څه و چې د هغې په واسطه دا معلومه شوې وې چې آیا په فضا کې اکسیجن یا تنفس شتون لري او که نه. حقیقت دا دی چې دغه دین قرآن کریم د الله تعالی کلام دی او الله تعالی هغه حقیقي ذات دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي دي او د هر څه په اړه پوهیږي.